متقي 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 وايه واله که زه چې زه پوهنتون ته ناوخته دی نن نشم کولی چې پوهنتون ته ولاړ شم. ولې نسې کولی؟ ذهن مې ګډوډ دی. زه خو لاړم درنه. ولا چې تللی وای طبیعت ته مې سم شوی. نسیمه ودرېږه. واله که درس وای او سره نن به څنګه پوښتنه کوي؟ زه له درس سره نور هیڅ شوق او علاقه نه لرم. ولې؟ نو زما اکثره ملګري دي هغوی درسونه ویلي خپل تحصیل دوره خلاصه کړې ده، نو اوس بې وظیفې ګرځي. نو هغه اکثره ماته دا خبرې کوي، ما دې تشویقوي چې له موږ سره کاروبار شروع کړه یا له موږ سره مسافرۍ ته ولاړ شه. نو په دې خاطر باندې ما هم له درس څخه زړه مات شوی. یا الله، ګوره د زړګي سره زه مطمئنه یم چې له داسې کسانو سره د اړیکه ټینګه کړې چې د دې پرځای چې تا مثبتو اړخونو ته وهڅوي او منفي اړخونو ته یې ډېر هڅولی. په اوسنۍ زمانه کې غواړې چې پرمختګ وکړې او بریا ته ورسیږې، له دریو خبرو باید تیر سي: خلکو ویل، خلک وایي، له خلکو مې واورېدل. ځکه دا ستا په اړه یوازې یو نظر دی، ستا ژوند ستا د افکارو نتیجه ده. ته چې څه رقم فکر کوي ژوند به دې همهغه رقم وي. که ته د خپل راتلونکي لپاره یو پلان جوړ کړې او د هغه پلان د عملي کولو لپاره کوشش وکړې، زحمت وباسې، نو حتما هغه پلان عملي کولی سي او بریالیتوب ترلاسه کولی سي. او که کوشش ونه کړې، زحمت ونه باسې، نو طبیعي خبره ده چې ناکامه به وي. ګوره یاره، که نور هیڅ هم ونه اوسې، یو ښه انسان خو به درنه جوړ سي. اوس نو زه چې ځو ډېر ناوخته سو. استاد په سم کې اجازه نه راکوي. ولې؟ ځکه چې کتابونه نه لرم. نو ولې نه اخلي؟ ځکه اقتصادي مشکلات یې یو څه. زه چې زه یې درته واخلم.